بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د وخت کې د غلام اکبر بابر صاحب سره په صافي ټینټ کې په هریچن کې ناست یم. نو د دین یو خیسته پیروډي اورو کما چې دوی د سایل صاحب په غزل باندې پیروډي کړې ده چې د سایل صاحب دا غزل چې خاندي هم زما د پاره جاړي هم وجني مې هم مال دعا غواړي هم. نو بابر صاحب ډیره مننه ستاسو او تاسو د کتونکو ته د خپل پیروډي واوروي نو دوی بم ته خوان وایلیو مونږ بم ته نه مزه واخلو. جی بابر صاحب سایل صاحب چې کوم دا غزل لیکلی او چې خاندي هم زما د پاره جاړي هم وجني مې هم ماله دعا غواړي هم نو هغه په خپل ځای حقیقت دی او زموږ دا په خپل ځای ټیک دی. موږ ویل چې ورکې دي شي دا ښځې پواړې هم چغې وایي ما نه پیسې غواړې هم او ورکه دي شي ماته د مسکی نشي ورکه دي شي ماته د مسکی نشي هر وخت به یې نیولي وي څښادارې هم چغې وایي ما نه پیسې غواړې هم او کله به د مږې شان چرار کوي کله به د مږې شان چرار کوي کله وایي د خرې غونته رمباړې هم چغې وایي ما نه پیسې غواړې هم او خلکه د خپل کور د صفایي نه ده خلکه د خپل کور د صفایي نه ده لس ډوډۍ په یو ټیم کې رانغاړي هم چغې وایي ما نه پیسې غواړي هم او خدایه داسې ښځه چاله ورمه کړي خدایه داسې ښځه چاله ورمه کړي څوک چې خپل خاوند وایي په صوباري هم چغې وایي ما نه پیسې غواړي هم او یو نیم سړی ښځې نه خوشحال وي ډېر یو نیم سړی ښځې نه خوشحال وي ډېر څوک ته ماغوندې وي همان غواړي هم چغې وایي ما نه پیسې غواړي هم او زه بابرې دومره لیونی کړمه زه بابرې دومره لیونی کړمه سر را باندې چورلې په ولاړې هم چغې وایي ما نه پیسې غواړي هم. والسلام.